درجة الرسالة صلاحتهما بالنظر بيدور كل مكان الخراف فدي الخراف بندوره لكن سفر لكن سفر هذه لكن تم حكمت جماعة ذكر حكمت الله في أولا مختصرة جملة بيانية الله فرمى يا أيها الذين آمنوا هذه إيمان قولان كتب عليكم الصيام أطعموا ما روزي فرسكريشي والله جل فرجت الرجوع لا سمع خبرنا يترك أمة محمد بعد الله رجوع من كما كتب على الذين من قبلكم لكن كتابنا المسجد أمتنا فيه أغيبا الله ما رجوع فرسكريشي داشا الله سبحانه الله وزمان لا العلي وجه فرق الكثير أمته بعد طهارة ما يشبهه جل سما صلى سما فيه في يوم عيد فرق جبريل عليه وسلم وهذا يشكي بدرير عليه وفرمان المبلغ وكذا دولة سمعتي إصاب في إذا أريد أريدهم بوجود النبيات الله جمع رجل الله بارك فرسكرنا لا يوالي فتاة النبر لكن جواب كثير أمته بارك فرسكرنا والصلاة بارك فرسكرنا Allah terkhalanau orang kamera ada Datang kamera ada ini mista kanan mista jika Allah berfirman فالتفرنا بالذي يوصل إلى عشرة المستقيم لأن قال يتعصب الله Jadi asal falsafah kita, memang kata berjidat, karena itu akan terserah. Jadi asal maksud kita takwa. Karena insan kita kuasa lagi, awak kita perlu cari lagi. Orang kaya tu sahaja. Tersoal di dalam penjuru ke takwa negara, ya takwa berkolar. Agar boleh memegang iman besar. Jadi iman berat. Sesuatu perkara berkolar nabi. Dan Allah jalan nabi. Dan iman karamat. Kita nangkatol alhamdulillah mu'minani. Allah tahu kemudian musulmanan. Jadi iman dan tawhid sama-sama gunawan ini. Kalau taraf tertentu musulmanan. Orang Allah bagi iman be. Kalau kita tawhid sama-sama dalam istilah dalam istilah gunawan. Kawan ini dari wajah dada, beriman takdir, atau beriman tahakkuk. Kita bersyukur dihasili si alat takwana, penjarida,
خاص خدا نے ابو کلا قوم خدا زمن پڑ کرا دے تو گناہ سوال سے قرآن کے اللہ فرمائے وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اللہ فرمائے وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ أَوَّ سُبْحَانَهُ لپیشے دلم پڑا د گناہ ارادو بھی چې گناہ کو د گناہ د ارادې سره فورا د جواب راځي لکه یو ورځ روانه د دې تر قیامت ورځ او دا اړه باندې الله سره جواب پیږي او زمانه د زندګۍ د هر منټو د هر صفت متعلق به الله زمانه مان و الله تقول کی جتا تا گناہ ولے کړل بیا با اصل زرقان کی دا الله کو دې گناہ جواب انکار نشي کولای دنیا کې اوسه خدا نو خاص طاقت دی ولې چې کرے دوار کی ولې ډاډو باندې وای دے بتانا کہ اقرار بھی آو مام بات کرے کلا جبیا بتانے تو حدود نہ ہوگی عدالت تلال کی یا دے جج مکی ہوئی مام بات کرے بتانا کہ دکھلے کی سڑے ماں ہو جلے دے پتہ سرا بارا مدی تو بارا مدی اقرار ہوگی جماعة لا جرم كلام لا كلام أنت يعني جد مكتي عدالت كده إنكار إيمان نه دی وجه مستلتا یو دا کې پام دې خلوانه إنكار د جماعة لا جرم یا تدریس نه باندې فرض ہے إنكار د جماعة نه دی کړی آخرت ته خدا حتى الله سبحانه وتعالى فخدای ما دا ګونه ولي قرآن کې الله فرمایي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله فرمایي اليوم نختم على أفواههم نمبر مجنون دعوات بارو بارو بخدا دينا مع الله بجبنا مع الله پاک دقوئے دقوئنا قوت الله بجبنا أواز دا بجل أعضاء أعضاءنا جبني وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فلا ظلم كوي الله دي سړي ما باندې دا اصل عارف من ګناه ده په آی جناب استعمال شوی ده ثلاث پوښ خدا راځي ټیم کې راځي وخت کې جمع باندې دا خپل په گواہی کې خدا خپل کې ټیم دی راځي وخت کې د تاریخ باندې یو ګناه تمام باندې تلو راسترګم چې الله یو ټیم کې تمام باندې تاسو کوه ګناه کړو دا وګونه مو چې خدا دې انسان یو ټیم کې مراد اورېدو یو ګناه کړو لاس گواشو ما دا کار کړی پی گواهی چې ما دا کار کړی لاس گواشو سترګې گواشوي وګونه گواشو او عدالت الله دی عدالت الله دی خدای عدالت دی
कि होगा ताकि चला जाएगा या जब وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا كيف جناب سوچے اس وقت ہوگا تب وہ تمام استاد بند ہوگا نہیں وقولا تمام استاد استاد بند ہوگا نہیں دا گواہی کل وکړه ناس دی جیوه انسان کوي وایي نماز ورسته ولا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء اما بعد فما في طاقت البيان پیدا کړه ہے یا هر څه کی طاقت پیدا کړه ربي اثر مقصد سے اغا القاعده اغا قوم كان قوم الخضاع كان خلاشي يبدأ الخضاع ترغيب والترهيب الخضاع أكل الله كله ولو جوان به أو تعالى مرانا ومتانا خشبوط كذا أو كذلك قيمته وتغيره ولا كذا حتى تقول تتما خذوليا كما يقول كما قيمته خشبوط ولا كذا كما كان بالوشتا أنا ما خشبوط ولا كذا بعد आओ ये सारी मजबूर करे दे ऐसा ना कि वस्तु को उत्तर करा ना बात करे तो समाज ना रिपोर्ट है लो हालत जो बनाना वाला बड़ा दुकान hari sama sedang berbawa biasa kan budaya sama tidak karena sama di anak lawan yang jemaah dari kursi apa berlaku dari mana dalam melaku dan orang hasil dunia mata انتهاء خاصة جنانات صداقة دائما في الصوت داري صدر جنانات الصيبة أنا بتاعنا لو جواب مثلا ولم تعمل مطالبة كيف تفرع تغيرات ما هذه الكورة Dafadi suku kita, tapi selar suku kita. Awalnya memang tak boleh, tak boleh. Jangan orang samaja yang berapa. Emani jenis kerja, tak. Ada yang sana dalam awal satu dia tertawa. Kalau juga ada yang terhalang dalam apa? Apakah auto semua tema auto? Agak turun mata tu. Kalau satu itu, kalau orang berdoa dengan bangga lagi, kalau orang mana kau juga berawasi, apa kau deh? Ada mana yang kau nampak? Hari ini, kabur mana kau buat ni? Ada apa yang kita Apa janji kemasan pun nak bawa.
شپې ودو شوه خوب کې یو څه ملایکه راغلل هغه ملایکو ځان سره جنت ته خوشبو راوړل هغوی وایي چې دا هغې ګنګۍ بدله چې دی په دلته ځان دی نکلې وه او د هغې ګنګۍ د وجې نه ستا دا د ګناه نه بچ کړی دا الله تعالی خپل جنت ته راغلی وه کلونه تېر شو دغه کومه لامو کومه تقیم باندې دا وګورئ چې کلونه تېر شو او هغه خوشبو زمانه د روزي کېږي کله چې انسان د ګناه په ټیم کې سوچ وکړي چې ګناه کوم الله به ما تاسو کوي او دې ګناه کوي الله دې فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أعطوا شيء ترى أخطرنا على تبقى في شيء أخطر ذلك الجنان بس فإن الجنة هي المأوى الله جاء جنة تاب يومنا فكيدو وانستا وصرسو اسم معنی تا موجود نہ ہے او ما دې الله دې کرے نه ګناه پرې دي الله دې دې ته تقوا نه شي دې ته پرهیزګاري نه شي آیا خدای فرمایي چې ذنوب صغیرہ او کبیرہ لا تکفر واړه ګناهونه او غټ ګناهونه دا ټول پرې دتا پرې أوزنا كماش الزوجة أبد الشق كفنك وكراه الجدال مثلا كرواني التدرانيني جانبي دارين على الجدي القوة الأسبابني وأنا الجدال مثلا تستمع تبتوى الجربي تبقى لها وتجربي أتنا تكوني غدا قالوا اكبير أسنتك أجزامك تفعل ذلك لا تقوى لم يطلع الجنة عن نفسه فلا كفريبك فلا سيبك صلاتك أو دغتا فرنجاري بنشي أو دغتا تقوى تردو تقوى نوی ایمان سره ایمان لري یو هغه باندې روانه وایي دیو همیشه د ماشوم توجه ته دی کوله لما حرام باندې راځو او بیا نه راځو تقرأ أسماء الزباق ما ذكراشي يا قد تكراشي وتقول ما شاء الله كانت تدافع الناس يعني الظلم على وسيلة ورراء بما جمد عوام يا حبيب يرانا أحد إقرارا عادي وكسب التمويل إقرارا عشان طويلة السوق تمام عوام کے عالم وطن من تقولي عشان بيروسا عوام الله يرى اتفاق مالك نشتا بل انسان نشتا
کې وړای دا یو ورونه ایکو چې څه ساتلا هغه دې پای په هغه خرڅو هغه معاش ذریعہ هر عمر رضی الله تعالی طریقه واجب شپې په لباس بدل د مدینه منورې اصول کې باقاعده زیاده راځه کا په تحقیق نشتا پچا ځل محمد دی دغه باندې چې نشته له کور هوا خبر आवाज دی د خپل له دا ګړای انجینر تاسو کې لرونه چې تا د دوه شرع او después हमारा तो इधर से चलो ना जैसे कि तुम होगा चलो इधर करूँ हुआ ऐ बराबर जो हाल ना कमें ना को जेलू को जेल के और ईमान करा और खुदा पर आप जवानों या तरफ तो होने रहे बराबर के मन हमेशा करे करना साथ गठन भी खराब शेख और किसी की अच्छी मेरे जवानों का जवाब अच्छे से अव्वल हर उम्मत रजी अल्लाह ताला अब हुक्म कर दे चार गठनों को आयु की वो आयु में क्या कुछ शीश गठनों को आप बताना हमारा कोई की बड़ी अपनी में शिकला और मार्क्स तो पता है कि आपको पपायों की वो आप पता नहीं लगी एक ताला उधर है तो हमारा अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम अल आलिम आप अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु मरफ़ूअ الحي القيوم على جودة الرحمن نفس قام جرابي لا تأخذه سنة ولا نوم على بعض نفر على رابي على هو رابي وعمر قدر وعمر فرد ما تعرف نبي بالإيمان فلا تقوى فرق فلاني ولا بني الإيمان بنا قبل خطأ النبي ما قال الله دروجين الفرضية أبد ما قد على الأقوال لعلكم تتقون هذا قال أبو فريد النبي عليه الصلاة والسلام فرمى قامت رشد أعمال صالحة على رسول الله النبي عليه السلام فرمى الصيام والقرآن والشعار والعمل في القرآن الله قامت فرمى والشكر والدي في رضيتم على الشكر والدي قالوا جبنا رشد الله توكل يا الله دي من آدم جماع کو جوان درجه وبنه مستلي خوراک نہ پڑے جولائی میں اشبا انتہائی گرمی وا اللہ ایسو کنو اور استاد کو بتا دے نہ دعا کر اللہ اور اللہ خوش کر دی اللہ کا سفارش کو اللہ نے
قرآن راشي الله تبوي يا رب منعت النوم بالليل وشفع فيه يا الله دابن علم رشبي زمان کو وجہ تخوب نو کرے حافظ قرآن مستو او ده تشاک ولاړو او ده سما کولا را زمان کو وجہ باندې رشبي خوب نه کرے الله تو شفارس کو دې کو ورې راو تعظیم تا تعین تا معنی بوسو کله شفارس حاکم عمری کله ونه مانی لیکن روزه او قرآن دادا دې شفارسیان دي نبی علیہ السلام فرمایي په شفاعان الله باندې شفارس قبول کی او دا سره به الله پاک دې دار ورکړي ادا الله الله دا مشکل شوی کو دا تخت رجل نار پیرو لوګه تیرو الله یې ګان دې ګړې ورې باندې پوتې دي دنیا او آخرت میں جان ہوتی ہے راجا کے ذکر سار نہ کو مقام قرار کہ مقام تین کی جو ما من غریب سره آپ خپل مقام باندې خوشباری غریب مقام تین کی دا په مقام باندې ټول خوشباری کتاب کا جو استقامت کے اندر فراغ نہ کرے لیکن حقیقت سے لگے خدا صبر نے اس کو بھی ہوتا دا وہ یہ دا ختم نہیں دا تکلیف میں دا بلا سے شپې مو خوب دی سهار وروسته یې یاد کړی بیا خوب دی د شپې مو ویښ دی او دا سره هم د چېره ماښام به یو سپاره یا یو نیمه سپاره به مصله باندې او د تمام عرض علم دی هغه درازي مړم دی د شپې مړم دی اشمعی کی مړم دی اصلا سره مطلب دی خدای الله ختم نکړه پاتې دا ټول تکلیفونه دا حضرات دا علماء زما استاد فایده لپاره فرمایي کوي ما ته خدای مت نشته زمان قادر آجو دا برسی یو گیسا آیا یو دے پایا والا اس تراوی خدا سے تراوی دی سب رہتے ہیں پلان کو تراؤ لگی دو مقابل او تیز تاؤنگی او سڑای چار بلی تب نمہ گھنٹا اللہ دا پارا اکا تنو بلی نمہ گھنٹا تب تک دلیل گردے کی یوا گھنٹہ اللہ کا نشے برکولے وہ تو اللہ سے کہا تو اتنا جنت تک ہے جنت تک ہے تو نواہ ہو جو کہ سبب نمو جیسے بہتا ہوں یا طرح تب ہے جیسے تمام اشفا اللہ عبادت کرے ذکر اسخار بیکڑی بل طرح پہ غیر سبحان پر مقام ہوتی اب فرض وضو نہیں کرے دیم جنت کہتے ہو دیم جنت کیا بات ہے بہت لوگ جنت قتل کا داسی بڑے آؤں نے بھی یہ تو بہت اپنا اپنا کمارا اب یہ اور داسی بڑا کا جنت کا کاروں کا کار کرنا سما اب
ماقام والا ډوډۍ راځي دا خو دې یو اکثر په خدای یقین نشته اگر تا وایي ما د خدای پاک هڅه دې نو دې ولا دې منډي هڅه مخکې دا څنګه کوي چې ما والله پاک اسباب نشته تکلیف پر تیرا ہے المنائے علی بط المنائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ من اطلاق الجمع اگر پہاڑ رمضان کی یو شپیتا یو ختم میں تراؤ بھی تو اور دا شپیتا ختم رضا لکھ علاوہ ہر رمضان کی بہاوی یو شپیتا ختم فکما کبرہ کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب له عليه امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم او یا ذرا یا کم سر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کو کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صلاۃ له دو رکعات نفل نے جو تعالی انتل سے پارے پیو رکعت کی ہوئی تھی انتل سے بل کی ہوئی اور اس دعا کی اور دعا سنی یا اللہ ما عبادنا کا حق عبادت سن عبادت کتاب فقار خدا لازم عبادت پیر اشکال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ صالح قال امام ابو حنیفہ کی قول ہے اور بیان اللہ کوئی بما عبادنا کا حق عبادت تو عبادت کے ساتھ پکارو اگر شان عبادت نہ ہو لکھو اور ذات